شمشاد ستاسو د خوبونو تعبیر. تاسو ګورئ شمشاد په یورپ I'm watching Shamshad from London. It's in the #1 TV. I love it. دا راته ووایه چې څومره موده دې وشوه چې د یورپ ته راغلې؟ هر څوک کولی شي 5 وخته جمع ته تللی شي. خپله خاوره عادیږي چې ورسم د خپلې خاورې هغه دوړې دوړې و هغه کې ورک تاسو ګورئ شمشاد په یورپ پلارو ګرځې خو زمونږ د کور پلار نه راځي، په ښار کې ګرځې خو زما د زړه په ښار نه راځي. او خوږه جانانه لږ مې پوهه که دا څه وجه ده، خوږه جانانه لږ مې پوهه که دا څه وجه ده چې د اغیار غونده راځي لکه د یار نه راځي. مه وایه داسې چې د چا ماته حاجت نشته دی، مه وایه داسې چې د چا ماته حاجت نشته دی. په کار د هر چا یې خو ته د چا په کار نه راځي. او د جانان کلي ته خوځې ساجده بیا نه ولې، د جانان کلي ته خوځې ساجده بیا نه ولې، واپس په سرو سترګو راځي مګر خمار نه راځي. ګرانو مینوالو تاسو ګورئ شمشاد په اروپا کې او زه یم ستاسو کوربه شیرزاده ساجد. دا وخت موږ یو په فرانس کې او د فرانس د ټولو په اخرینی ښار کې کوم چې بارډر دی په یو څو قدمه کې زموږ نه دلته، نو موږ به تاسو باندې د بارډر سیلوم کوو او دلته که پښتانه میلاو شو د هغې خبرې به هم تاسو سره کوو، که نور خلک ځایي خلک میلاو شو نو د هغې خبرې به هم تاسو سره شریکوو. او دا په یو څو قدمه کې بارډر دی چې دې کلي دلته دې ښار دا اوس د جیمو دی، جیمو چې د فرانس ښار دی، د فرانس نه چې تاسو په دې بل طرف د دې پول نه واوړو نو په هغه سیډ باندې بل یو ښار شروع کېږي چې هغې ته وایي ارکلین، چې دغه ارکلین د بلجیم یو بل ښار دی. نو راځئ چې د دیزې بارډرونه څنګه دي، د ربط و آمد د دیزې څنګه دی، او بیا خاص کر دلته په بارډر کې چې کوم پښتانه میلاویږي نو چې هغې څنګه دي، هغې څنګه ژوند کوي، یا د دې بارډرو کې کم قسم چیکینګ دی، یا د دې د بارډرو چیکینګ شته یا نشته. نو راځئ تاسو ما سره راځئ وګورئ چې د دیزې بارډرونه څنګه دي او د پښتنو سره هم زمونږ ګپ شپ به داسې دوامداره روان وي. How you doing, Mr. Bose? I'm back. Damn, are you on it? Damn, are you on it? Give me some. Is this what you wanted? Is this what you wanted? Wayne's World, I'm the cashier, I change girls. You can go up my crane, girl, and I'ma go down that drain, girl. Midnight cowboy, my flow is a dog, down boy. And my girl is a queen, and she do what I say, and I say what I mean. Then I give it to uncut. Shakira swing them hips like nunchucks. Now give it to me, I want the best, and the best things in life are free. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی؟ ټیک ټاک. کولی شي زموږ کتونکو ته خپل نوم او خپل ځای لږ ووایي؟ ولې نه، بالکل. زما نوم ارشاد دی او زه دلته اوسېږم د ارکلینس کې، او دا فرانس دی، دا بارډر دی، او بس دغه دی کې لږ غونته کې لار ده، بس دغه ته زموږ دکان دی، او یم د پاکستان. پاکستان کې کوم ځای؟ پاکستان کې زه د مردان یم. څنګه بارډر دی دلته کې دا چې فرانس دی، نو بارډر په څومره فاصله کې دی ستانه؟ اوس موږ په څومره فاصله کې هغې ته رسېدی شو؟ یاره یو 3-4 منټه کې به موږ ورسو پیاده. بارډر ته نږدې دی، لکه دا اوس فرانس او ورسره بارډر دی د بلجیم. نو دلته څه کوئ؟
بدل تر راغلی بس دغه خپل دکان دی او هغه سیګریټو دکان دی بس هغه کې لګیو سټکه پکا کوه او لګیای په تاسو دکان په فرانس کې راځي که په بلجیم کې؟ نه زموږ دکان خو په بلجیم کې راځي او جی او تاسو زیات اخیستونکي د کوم ځای دي؟ موږ زیات اغوستونکي دغه دي د فرانس دي فرانس او جی دا ولې درځي هلته چې په فرانس کې دکانونه نشته؟ نو په فرانس کې اصل کې سیګریټ ډیر ګران دي او بلجیم کې سیګریټ ارزان دي نو په دې وجه ټول خلک راځي بلجیم ته سیګریټو لا. څومره فرق دی په یو سیګریټو په یو ډبي کې؟ یاره یو ډبي کې چې مالبرو اخلي نو دلته په 460 دی په بلجیم کې او په فرانس کې په 560 باندې نو یو فرق دی تقریبا. نو یو یورو د لپاره خلک راځي. خلک تاسو دکان پرچون دی کنه د توک سامان خرڅوي؟ نو مونږ خو پرچونم کو توکم کو خلک داسې ډنډې مړي او یو ډبې مکه خو زیات تر مونږ لګ ډنډې رانه کنه. او د بلجیم اغستون کې وشته کنه ټول د فرانس؟ نو بلجیم اغستون کې شته خو لکه کم تر وی کنه ډیر راځي جنو لکه د فرانس نه خلک ډیر راځي. او نو نور څنګه دلته کې سونه وخت وشو چې راغلي تاسو؟ یاره زما تقریبا داسې یو نیم کال کېږي چې راغلم بلجیم ته. او جی بلجیم څنګه ولګې دینه مخکې چرته وای؟ دینه مخکې زه په سپین کې وم. او سپین او دلته څه فرق دی یا د سپین مولې پرې خو د دلته نو بس دلته رالی بلجیم لکه یو ټول خپل خلک دی پکې ډیر زیات او بل خم ملک دی نو په دې وجه لکه بلجیم ته رالو نو په دې وجه سپین نه مراد بلجیم ته. سپین نه دلته زیات مطمئنه ډیر دلته خو خوشاله یو. دلته کارونه مارونه نشته که څه وجه؟ نو سپین کې خو کارونه مارونه نشته ټول د پټو کارونه دي او دلته کې کارونه مخدي او دي سہولت هم ټول ورکړي ته سہولت نشته او دلته کې سہولت هر څه مزدوري هلته خدا کدل ته خدا پیسې د مزدوري څنګه ورکړي؟ د مزدوري په لحاظ خو بلجیم ډیر خره په سپین کې هیڅ سم داسې صدقه نشته کنه خو بس او وخت تیرول دي. د دین علاوه چې تاسو سپین فرانس او بلجیم نه علاوه تاسو د یورپ په نورو کوم ملکونو کې پاتې شوی یاست؟ او چې داسې انګلند کې هم پاتې شوی ما تقریبا یو 3 کالم تیر کړي سره پاسه 3 کال انګلند کې. ورته انګلند ته خوښ دی نه شو انګلند؟ نو بس هغه هم خوښ شم وی چې هغه یورپ وګورو واسم وخت تیریږي بس لګ ګرځو یو ملک نو په دې وجه باندې راغلی دلته کې وسه ملک سره زر سیټ کېږي. یره مخکې خو انګلند ډیر خو بیا لکه د 2003 نه پس لګي سختي راوغستا نو اوس په دې وجه لکه بلجیم خره بلجیم کې بیا ملا دا اوازه وشي نو کاغذ ماغذ ملو شي او انګلند کو هم سبا هیڅ هم نشته. او دلته یوازې اوسې کنه فیملی د سره ده؟ نه زه خو یوازې ما فلحال او بس نور د مردان کسان دي را سبا ساقي سریو بس وخت ورسره تیرو